عمر ده ولې په دې شپېتو کالو کې زه په دغو شیانو کې ته ماته د افغانستان یو له رهبرانو هغه ریښتوني رهبران چې هغو د دې خاورې خوشحاله تللي یا له وطنه تللي دي یا په دې خاوره کې وژل سوي دي بلې خیر نه ده لیدلی او د خبره باندې ماته په زرګونو کسانو دا خبره کړې خو د وطن دپاره په خدمت کې د سړی مړم سي نو بده خبره نه ده دا ویاړ ده راځم اصلي کیسې ته د طالب سره زه په دې ستونزه نه لرم چې هغه ماته وزارت یا ریاست یا معینیت نه راکوي د طالب سره زما ستونزه د خپل د وطن په حالاتو د وطن په مشکلاتو ده هلته نن ښوونځي نشته فکر وکړئ سبا یې ماته یو وزارت راکړه آیا زه دا مبارزه ما د وزارت دپاره کوم که د خلکو دپاره مکتوب چې دا د معرف وزارت درکړي او بیرته تا ته وایي چې ته اوس خلکو ته وایي چې ښوونځي به یو کال نور هم نه خلاص مجبور ځان په خپل هلته په دار وځړوم خپل په لاس باندې هو نو مجبور یې نو موخه مې دا ده قن چې ستا لکه سرې کرښې څه دي طالبانو ته دغه اوس ووایه چې وروره زما 1 2 3 4 5 غوښتنې دي که دغه ومنئ مونږ ورونه یو داسې یو پیغام هغه پوه شي د دې په ځای چې ستا عکس وسوځوي پوه شي چې ته څه غواړې ځکه اوس د طالبانو اکثریت مجاهدینو ته داسې ویل شوي چې دا د اسلام مخالف ملحد دی دغه تېروتنه ده دغه له منځه یوسه ګوره اکثره خلک به نن زما ستا په دې انټرویو ډېر زیات به خفه وي ځکه دوی غوښتل چې موږ دلته کښېنو تا ته نورې دښمنۍ هم وپالو تا ته نور جنجالونه هم ډېر کړو زه هسې یو څه نه غواړم پوهېږې ولې نه غواړم چون اوس ته یو بل پیج ته لاړې ورور که ته دا افغاني دښمنۍ مخته یوسې تا ته چې دی افغانان ستونزې جوړوي خو که ته زړه دې خلاص کړې او ټول افغانانو ته ووایې چې وروره زما اهداف دغه دي نو دو در سره ملګري شي ستا مسیر غټېږي څه شی غواړې طالبانو نه داسې ښه واضح ورته وایه ګورئ څو خبرې دي په افغانستان کې د بې عدالتۍ خبره ده د دې خو څوک سترګې نشي پټولی د عدالت د تامین خبره منګه کوو د اساسي قانون خبره کوو دا زما د یو ولس د یو وګړي په صفت حق دی چې زه په دې باندې وغږېږم او دا وغواړم له خپل له حاکم نه ولس ته باید د هغه انساني حقوق ورکول شي ولس انساني حقوق څه شی دي هغه د خبرو ازادي ده هغه د تعلیم ده هغه د ژوند کولو ازادي ده دا خو باید ته له چا نه وانخلي په افغانستان کې د ما ارزښتونه دي هغه ته احترام وکړه زما په ارزښتونو کې څه شی که هغه د تاجکو د قوم دی که د ازبکو دی که د هزارو دی د افغانستان د مختلفو قومونو مختلفو سیمو ټولو ته باید په یوه سترګه وکتل سي او ټولو ته باید احترام وسي په افغانستان کې د ملي بیرغ موضوع ده دا هم تاسو حل کړئ په افغانستان کې نن ورځ تاسو ټول هغه سره تړلي دي دا د موږ د پوهنتون موضوعات که دا کارونه در سره وکړه منې درته وایم که نه یو دوه خبرې نور هم دي هغه وایم بعد دغه نه بیا زه دې ولې نه منم دا زه نه ټول ولس یې مني زه بیا څوک یم ګوره ملي ارزښتونه مکتب پوهنتون د بیان ازادي سیاسي حرکتونه مدني حرکتونه او تر ټولو زیات مهم اساسي قانون ده او له هغه نه پورته زیات مهم ماته د خپل د رهبر د کتلو حق چې زه باید خپل مشر وګورم چیرته ده باید دام زه سره وګورم او آخرنۍ خبره مې شایسته سالاري باید د دوی د قانون لومړنی شرط په افغانستان کې له وزارت نه تر 5 بسته پورې که هر څوک دنده اجرا کوي باید شایسته یې اوسېږي داسې نه چې واسطه کاکاز وي ماماز وي په واسطو په پیسو نه شایسته سالاري باید د دوی د سیستم لومړنی شرط له هغه وروسته زه ځواک له دغه امریکا نه ټکټ کوم ډایرکټ په کابل ایرپورټ کې کته کېږم ماته د ښاروالۍ کې د سړک پاکولو پوزیشن راکړه زه ځم هلته کار کوم مدیر به دې زه ته مې مدیر حسيب جان یو خبره دغه کومې غوښتنې چې تا وکړې دا خو یو هم بده خبره نه ده کله چې جنرال صاحب سره د خبرې کولې ما ته جنرال صاحب ډېر منطقي انسان ښکارېده ځکه د ده بحثونه ما شمشاد کې اورېدلي دي او د تجارت برخه کې زمینهوال یم ښایسته یې دوی ولې در سره نه منل یا جنجال او جروباس ولې دومره وګت ته خو هم بد شی نه غواړي هغه هم شاید ځینې مجبوریتونه ولري ولې مو نشو کولی تر اوسه پورې داسې یو سره جوړ راشئ لکه هغه درته وایي چې ولا وروره دغه شي کې مونږ تېروتنه کړې ته وایي چې دغه شي کې مونږ لټي کړې او یو شکل سره جوړ راشو ځکه ته خو یو نېشنلست یې نه
څنګه دغه ستا د نشنلیزم ستا د قوم یوه برخه طالب دی اوس ته چې ورته ښه وایي که بد وایي اماده ورور دی که لیونی دی که فعاله دی که بېسوره دی که پوه دی که ناپوه دی ورور خو دی اوس دا ورور سره څنګه جوړ راشم دا ګوره اول باید دا سره پاک کړو چې په دغه دوه ورونو کې لیونی څوک ده او روغ پکې څوک ده لیونی ته خو باید لیونی پکې درې ورونه یو لیونی پکې زه طالب او تاسو چې دی روغ څوک چې سره جوړ شو ګوري زه دا وایم که نه چې د ولس نظر انداز سوی ولس په نظر کې نه نیول کېږي د ولس غوښتنې په نظر کې نه نیول کېږي د ولس افکار په ذهن کې نه نیول کېږي د ولس ارزښتونه په نظر کې نه نیول کېږي زه خو به یو کس یم زه یو فرد یم سر له سبا نه فکر وکړه دا ټیک ټاک دی سوشل میډیا ده او دغه مبارزې او بحثونه دا ما ټول وتړل قصه ختمه ومن الله توفیق ته مجبوره نه چې په دې مواردو باندې وغږېږي مجبوره یې ځکه ته دا خبرې چې زه کوم دا ستا خبرې دي آیا ته اساسي قانون په افغانستان کې نه غواړې که مکتب نه غواړې ته پوهنتون نه غواړې ته د ښځو حقوق نه غواړې ته بیرغ نه غواړې ته ملي سرود نه غواړې ته شایسته سالاري نه غواړې دا ټول شیان چې ته غواړې زه غواړم ته یې غواړې دا د ولس غوښتنې دي حسيب جان یو شی وایم دلته اضافه کوم خبرې د یاده ونوځي ځینې کړۍ چې غواړي څه رقم داسې جمله وایم چې څوک رانه خفه نه شي ځینې کړۍ چې غواړي دوه مخي وکړي او شخصي پروژې مخته یوسي د تا په سر راغلي په ټیک ټاکونو کې په لایف دا ویلي دي چې مونږ د حسيب مخالفت ځکه کوو چې دا سړی په طالبانو باندې نیوکې کوي او هغو ته لار ښیي چې اصلاح شي که دا په طالبانو باندې نیوکې ونه کړي هغو اصلاح نه شي او د ده په ضد ونه درېږي نو طالبان بیا د چا په ضد درېږي بیا به خپلو کې سره خوري نو یو کار وکړئ چې دغه حسيب لرې کوي د صحنې نه تر څو طالبان خپلو کې سره وخوري او پوه نه شي چې اساسي ستونزې څه دي د اسلامي امارت د اصلاح لامل ګرځي او دو باید دا په سړه سینه واوري ځکه اوس مشر رونه هغوی دي ځکه اوس نظام هغوی لاس کې دی صحیح ده اما زه وایم کله چې تا جنرال صاحب مبین راپورته کوو په دې مسایلو سره غږېدی ولې نتیجې ته نه رسېدی دغه ما سره پوښتنه ده ځکه هغه خو منطقي سړی دی ورته دې ویلې چې وروره ولې ښوونځیو ته خلک نه پرېږدي په دې وروستیو کې هغه به مو ویلې چې بس څه وکړو نو زما په لاس کې خو نه ده یعنې دا خپله ښایي چې هغه غواړي ښوونځي واوسي اوس ګورئ د ښاغلي مبین نه بیا د ده نه پورته سړی په طالبانو کې ښاغلی ستانکزی دی عباس ستانکزی عباس ستانکزي ډېرې خبرې تاسو واورېدلې دغه څو ورځې وړاندې چې وکړلې نه زه د هغو سره ډېر دغه نه یم نه ډېرې جدي خبرې ډېر په غوسه وغږېده یعنې هغه خبرې وکړلې چې کوم د طالب له خولې نه ما امید نه ساته چې دا خبرې به کېږي خبره په څه شي کې ده پاکه خبرې ما دا څو ورځې نه کولې اوس لږې بیا وکړم بیا نو جنجال له اوس راغله تر غاړې ده نه انشاءالله دې لایف کې جنجال درته نشته د دې لایف نه ډېری خلک پوه شي چې نه بلکې ټوله کې زه لږ زره دغه پاکه خبره ته وکړم ځینې خبرې ستري چې بیا زه کولی شم بیک سټیج کې زه درته په ځینو مواردو باندې وغږېږم د ښاغلي مبین نه رانیولی تر 90 سلنه طالبانو پورې د مکتب موضوع د پوهنتون موضوع د ښځو د حقوقو موضوع دا د دې په لاس کې نه ده د افغانستان د پوهنتونونو د مکتبونو د تعلیم موضوع یو ادرس ده او هغه ادرس دوی په خپله مخاطب کولی دوی ورته مستقیما نسي مخاطب کېدلی خپله طالبان عباس ستانکزی هم چې غږېږي مبهم او مجهول غږېږي ته چې خپله طالب راځي په طالب نیوکه کوي نو طالب څوک ته څوک لیټرلی ته چا سره غږېږي زه په خپل په کور کې مشکلات لرم زه راپاڅېږم خبرې کوم نو خو دا مشکل خو به یو چا جوړ کړی یا به مې پلار یا به مې مشر ورور یا یو چا خو زه خو باید مخاطب معلوم کړم ولې د طالبانو له ادرسه د دوی مخاطب نه دی معلوم هغه ملا صاحب هیبت الله اخوند ملا صاحب هیبت الله اخوند مکتب هم بند کړی پوهنتون هم بند کړی دا وچې په زور بند کړی او هیڅ د په کیسه کې هم نه ده نه د طالب په کیسه کې ده نه د ملا په کیسه کې ده او نه د عام خلک خو بیخي د چا زمن هم نه دي موږ خو هیڅ شی هم نه اوس ستونزه په دې کې ده چې دوی په خپله زه همدغه چیغې چې دا پرون راهیسې دا 3 کاله وهم چې موږ خو منتقدین یو زموږ خبرې پرېږدي یو بغل ته لکه د عباس ستانکزي صاحب په څېر لږ غیرت وکړئ راپاڅېږي لاریونونه وکړئ طالبانو ته وایي
ځکه دغه افغانستان کې یوازې زما د وطن خویندې لوڼې نه دي، دا خو د خپله د طالبانو لوڼې په دې افغانستان کې دي، خپله د ښاغلي موبین بچیان په همدې افغانستان کې دي، هغه مکتب غواړي ووایي، موبین دغلته را پیدا کوي، پوښتنه ترې نه وکړي چې ایا سر یې په خپلو لوڼو باندې سبق غواړي ووایي که نه، دا جرأت ولې طالبان دی؟ تصادفا د موبین صاحب زه په تمه یم تا ته چې تا ته ریکویسټ وکړي ته یې راواخلې او یو شی وایم چې او ته که راخلم باید بحث داسې چې سوله ییز بحث وي، نه دا چې دښمني ستاسو وشي. خبره نشته، زه دې کیسو کې نه یم، خو ستونزه په دې کې ده. اما بل فیس ته ځو خان، زه پوه شوم لکه ستاسو ځینې خبرې دي چې که چېرته واقعیت دی، که چېرته هغه خبرې راخلې څه رقم وایم وای اگر گویی زبان سوزد اگر نگویی استخوان سوزد، که وای ژبه دې سوځي او که ونه وایي هډوکي دې سوځي. دا مشکلات شته دی په اوسنۍ ادارې کې، ولې زه فکر کوم سخت دی چې څه ووایو، خو دا حقایق دي باید سړی ورباندې سر خلاص کړي. اوس بل فیس چې ماته ډېر مهم دی د تا مبارزه ده د لر و بر د یو ځای والي، دا څنګه مخته روانه ده؟ لکه ما یو ورځ د یوه ویډیو ولیدله په موټر کې ناست وې حسيب سره د صاحبزاده صاحب سره، سترګې دې داسې وې لکه 3 شپې دي چې خوب نه وي کړی، او زما واقعیت در باندې زړه وسوځي. یعنی زه پوه شوم چې صاحبزاده او ته دا 3 شپې چې هر ځي ته ځئ د هر پښتون سره شپې بنډار کوئ، نو حتما په داسې یو څه غږېږئ چې لر و بر یو ځای شي، او ستا د سترګو نه ښکارېده چې حالت دې څومره خراب دی. یعنی د سترګو نه دې واضح ښکارېده، کامرې ته دې بد بد کتل چې یاره بند یې کړي بهتره ده. څنګه روانه ده دا مبارزه؟ څنګه باید رنګ ګورې ښه دغه زما او د حمزه او د نورو ملګرو دغه همفکره ملګرو چې په دغه دایې باندې باور لري، دا تر دې سوشل میډیا موږ نه کوچنی کوو، دا دایه ډېره ستره ده. په دې دایې کې ګیلمن په څېر ځوانان په شهادت ورسېدل، د عثمان کاکړ او د عارف وزیر او دغسې نور ځوانان په دې لاره باندې تللي، ډاکټر صاحب نجیب په څېر یو رهبر په دې دار وځړېده د ډیورنډ د کرښې دپاره. نو دا موږ اوله غواړو دا خبره دلته وکړم دې ولس ته چې دا تر دې ټیک ټاک موږ نه محدودوو او نه تر دې سوشل میډیا یې موږ کوچنی کوو، خو د دغې دایې یو اړخ تبلیغات دي، دغه دایې یو اړخ معلومات خپرول، دغه دایې یو اړخ ډیټا راسپړل دي، پټه ډیټا راسپړل دي چې د ولس ته مخته کېښودل سي چې تر څو ولسونه په ځینو موارد باندې سر خلاص کړي. تر پرونه پورې موږ دا خبره کوله چې لر او بر یو افغان، خو نن همدغه خلکو چې دغه د لر او بر خبره کوله وایي دا خبره غلطه ده، دا نور مه کوئ، وایي دا لر او بر مه وایئ، ووایئ چې یو افغانستان یو لوی افغانستان، دا لر او بر مه وایئ. دا همدغه خلک وایي زما په شمول چې زه په دې خبرې باندې باوري وم تر پرونه پورې، ځکه دغه کومه دایه چې ده دا ورځ تر بلې باید قوي سي، او د دغه د دایې د قویوالي لپاره د دې د سپورټ دپاره موږ ته پکار څه شی ده؟ تبلیغات، معلومات خپرول. نو حمزه یو زه یو شی غواړم دلته دې ولس ته چې رب العالمین حمزه په دغې لارې کې لکه د منظور پښتین او د ګیلمن او د نورو ځوانانو په څېر دغې لارې ته خدای تعالی انتخاب کړي، او دا دایه حمزه ډېر په منطق او په استدلال باندې، حمزه ایلوجیکل سړی نه ده، غیر منطقي سړی نه ده، حمزه ډېر منطقي او لاجیکل غږیږي. نو زه حمزه په راتلونکي کې د خیره سره د دغې دایې د مخته وړلو لپاره موږ پاډکاسټ په نظر کې نیولي دي، موږ د ټیک ټاک لایوونه په ذهن کې نیولي دي. له 100 کالو نه حتی نه چې هغه ورځ حمزه دا خبره ما سره تایید کړله چې د 414 صدۍ نه را په دې خوا موږ به دا ټول تاریخ سپړو، یو عنوان یوه موضوع دا به دې ولس ته موږ ږدو او موږ به پرې مخکې ځو، تر څو پورې چې تا ولس سره معلومات وي، ستا د ولس سره ډیټا نه. How is it possible؟ څنګه د امکان ولري چې خلک د یو ادعایې تر شا ودرېږي؟ موږ جمهوریت په افغانستان کې ولې د لاسه ورکړ ښاغلی شکیب؟ دلیل یې پوهېږي چې موږ د جمهوریت په معنا نه پوهېږو، موږ د جمهوریت په لاسته راوړنو او د جمهوریت په ګټو نه پوهېدلو چې جمهوریت په نوره نړۍ کې کوم کمالات لري، او موږ فکر وکړو چې جمهوریت مطلب دا چې ګډوډي، لوچکی، بدماشي، ولاکه خو بل ذهنیت خلکو درلوده. حسيب جان، دا ذهنیت کله چې د لر او بر په اړه خبره کوي زه غواړم په دې شي ډېر زیات بحث وکړو،
فقط جنرال صاحب مبین په اړه ټول خلک کومنټ کوي وایي دا په تمه دی راواخله چې دغه ستونزه مو خلاصه شي ځکه زه غواړم ډاکټر صاحب ما درته ویلې چې زه دلته ما ویډیو وکړله خپله مې ښاغلي مبین ته ولېږل چې دلته هغه په لایف کې هغه انوایټ چې ورته کېږي هغه نه لري لکه تا چې ما ته انوایټ ولېږه دا انوایټ هغه ته نه لېږدول کېږي ځکه د هغه انویټیشن بند ده. نو او مونږه هاست په شکل راغلی او مبین صاحب زه خپله شخصا په ټیک ټاک صحیح نه پوهېږم نن غواړم یو شی درته ووایم چې دا ښه نه دی چې زه یې ووایم ځکه لایف دی. ما د حسیب جان سره خبرې کولې حسیب شخصي شکل واقعا تا ته احترام لري یعنی بارهای ما ته ویلی دي چې زه نه غواړم مبین صاحب خفه کم حمزه ورور هېڅکله نه غواړي تاسو خفه کړي او په زړه کې دا خلک تاسو سره مینه لري. یو شی درته وایم زه چې کله په مسافرت کې وم په پاکستان کې وم ستا او د حسیب باس په ما اورېده زړه به مې ځکه خوشحاله کېده چې یو ځوان د امریکا او یو ځوان د امارت سره ناست وي څومره خوږې خبرې کوي څومره ښه سره خاندي. منافقت زښته ډېر دی په ټیک ټاک کې یو بل هڅوي یو بل ته غلط پیغامونه لېږدوي تر څو یو بل سره بدنامه کوي. اما د ورځې په پای کې یو شی درته وایم حسیب در باندې جدي ځورېږي درته ډېر زیات احترام لري او ته هم همداسې محترم سړی هره ممکنه لاره چې زه غواړم نن راپورته شئ یو بل سره د دوه ورونو په توګه دغه یو شی دی فکري ستونزه لرئ ویې لرئ. زه د حسیب سره فکري ټکر کې یم په ډېری مسایلو کې دغه نن دی ما سره کینی او بحث وکړو شاید هم نظره نه اوسو اما شخصیتي ستونزه زه ورسره نه لرم فردي او ذاتي ستونزه زه ورسره نشم درلودی نه اسلام اجازه راکوي نه قرآن اجازه راکوي نه مې دین اجازه راکوي نه پښتونولي اجازه راکوي بیا راشئ بنډارونو ته بیا سره کښېنئ بیا حسیب سره ته ټوکې کوه مخالفت کوه بیا مخالفت کوي یو کار به وکړو زه د دغه یو خبره درته وکړم والله په بالله که دا دایه دومره کوچنۍ چې ما درته مخکې ویل چې زه تر ټیک ټاکه محدوده کړم او بیا ځواک به څوک چې د دغې دایې د مخنیوي دپاره دغومره دا ټیټې خبرې او دومره نیج باس په دې کورنیو په فامیلونو او د خلکو په شخصیت وژنې باندې زه کوشش کوم نه به دا په ژوند هم نه کېږي ما تا سره تر ټولو جدي بحث کړی په دې میډیا کې خو یو لفظ باندې د تا د شخصیت وژنې معنی دا زما خوی ده دا زما طبیعت ده دا زما فطرت ده. ما پسې د پټې پټې ویډیوګانې کړې وې لومړی پارټ دوم پارټ ته د چا ما پسې د ویلو ما ښه کار وکړ راغلم ما ستونزه حل کړه کنې تا خو ویلې زه دلته 45 دي او 15 زما یو ملګری راځي د بفلو نه او هغه ما ته میسج کړی چې زه در روان یم باید راشي مخ ځکه د ادرس نشته او ما غوښته چې تا سره کینم لایف ډېر مخته یوسم کنه ناز به کیسې به مو کړې وه دا بنډار به مو نورم ګرم کړی خو بدبختانه ملګری مې را روان ده باید زه هغه پیک کړم. حسیب جان یو شی زه تا ته وایم که چېرته ځیم زه ډېر خوشحاله شوم مننه له دې چې راغلی بیا هم کولی شو راشو کینو خبرې وکړو ولې زما یوازینۍ موخه یو شی ده اوس ته اړتیا نه لري چې د افغانانو سره په جګړه کې اوسې ځکه اوس ته د داخلي جګړې نه وتلی ځوان دا داسې دي لکه یو انتخابات چې وي که نه او څو حزبونه وي او ته چې دی په دې انتخاباتو کې سیالۍ کوي نور حزبونو ته توهین کوي دا مجرد د دې چې ولسمشر شوې نور هغه ټول احزاب چې شی شو ستا د لاس لاندې شو بیا به ستا لمنه پراخېږي بیا به ته نړیواله سیالي کوي لکه ټرمپ چې کاملا هریس ته به درد ویلی جو بایډن ته یې ویلی په مجرد د دې چې ټرمپ ولسمشر شو نور جو بایډن او کاملا د دوی لاړه اوس ټرمپ ځي کاملا ته وایي وبخښې خور ته هر څه چې وشو جو بایډن ته وایي وروره وبخښې هر څه چې وشو ولې چې اوس د ده لوبه د چین سره ده اوس د ده لوبه د روسیې سره ده اوس د ده لوبه د یوکې سره ده زما هدف دا دی چې څه وکړو چې تا ډېر لایف ته راولو تر څو یو رقم تا د دغه داخلي لوبو نه بچ کړو او مستقیم دی برابر کړو یو نړیوالې لوبې او هر څه چې لري په پای کې که ما نه کوم اشتباه شوي زه بخښنه غواړم مهرباني خان ستا وروستی پیغام خیر ډاکټر صاحب شکیب یو خبره زه درته وکړم ما تا سره یو ورځ یو موضوع کې ستونزه درلوده بحث هم درلوده خو یو له عادتونو نه مې دا ده چې د افغان په مقابل کې زه مات یم په هر قانون کې هر چوکاټ او هر جوړښت کې ورته مات یم کله مې له خپل افغان ځان ولاړ نه دی بللی او نه به په ژوند کې دا خوی ما کې څوک وګوري چې افغان په صوفا ناسي زه ورته په ځمکه کښېنم که هغه په څوکۍ ناسي زه په خاوره ورته کښېنم دا یا چې څوک مخ ته بیایي هغه په غرور او په کبر او په تکبر نه کېږي هغه به ته ډېر ماتې
او د دې ولس په مقابل کې زه مات یم. هېڅ کله به هم د دې ولس سره زه ځان برابر نه کړم په ټکر کې. نو انشاءالله تعالی لایفونه به کوو، بحثونه به کوو، خبرې به کوو. او بدبختانه چې ما درته ویلې ما د ملګری میسج کې زه باید دا پک کړم، هغه ښکته کېږي، زه باید ورسم هغه د هغه ځای نه پک کړم. ما ته 3 وخته انشاءالله ما تاسو وعده کړی چې زه لایف د خیر سره جوړوم، بیا به د خیر باس کو. نور فی الحال د په الله سپارم سوکاله آباد او سرلوړي لوی افغانستان. او زموږ اصلي موضوع پاتې شو، موږ باید د موسیقي په اړه غږېدلي هغه د موسیقي موضوع باندې به انشاءالله باندې بحث کوو. په خیر لاړ شئ انشاءالله. الله دې مات.